بسم الله الرحمن الرحیم. کوارډینیشن باند، کوارډینیشن اړیکه. دا هم د اشتراکي اړیکې یا د کوولانت اړیکې یو ډول دی چې په دې کې اشتراکي الکترونو جوړه یا د ګډو الکترونو جوړه یوازې د یو اتوم لخوا ورکول کیږي او بل اتوم په الکترون شریکولو کې برخه نه اخلي. څوک چې الکترون جوړه ورکوي هغې ته موږ دونار یو. څوک چې الکترون جوړه ورکوي، الکترونو جوړه ورکوونکی چې دی، الکترونو جوړه ورکوونکی هغې ته موږ دونار یو، ډونر. هغې ته موږ څه یو؟ ډونر یو، DONOR. او څوک چې الکترونو جوړه اخلي، الکترونو جوړه اخلي هغې ته موږ اکسپټور یو، اکسپټر موږ ورته یو، اکسپټور، اکسپټر. صحیح ده؟ نو په کوارډینیشن اړیکه کې دې کې یو طرفه اشتراکي اړیکه هم دې ته موږ یو طرفه اشتراکي اړیکه چې د یو خوا نه الکترونو جوړه د شریکولو دپاره ورکول کېږي. د اشتراکي جوړې جوړولو دپاره د یو اتوم څخه دواړه الکترون ورکول کېږي او بل اتوم د الکترون ورکولو کې برخه نه اخلي. نو داسې قسم اړیکې ته بیا موږ کوارډینیشن کوولنت باند یو یا اشتراکي اړیکه دې ته موږ یو دې کې دوه اتومونه یو الکترون جوړه ورکوي، هغې ته دونار وایي یا ډونر وایي. څوک یو الکترون جوړه اخلي هغې ته اکسپټور وایي. دا څوک چې الکترون جوړه ورکوي دا به موږ سره لون پیر باید ولري، آزاد الکترون جوړه ولري، آزاده الکترونو جوړه باید ولري. او څوک چې الکترون جوړه اخلي باید هغه خالی اربیټال ولري، خالی اوربیټال هغه باید موږ سره څه کړي، هغه موږ سره باید ولري. نو مثال په توګه که موږ واخلو اوبو ساختمان موږ سره داسې دی، د اوبو چې دا اکسیجن دی او د دو آزاد الکترون جوړوي دلته ده، یو آزاد الکترون جوړوي دلته ده، او موږ سره دلته هم هایدروجن دی او دلته هم هایدروجن دی، یو الکترون دلته دی او دا د او موږ سره یو بل هایدروجن دی چې هغه الکترون نه لري، خپل الکترون د لاسه ورکړي. یو هایدروجن یو الکترون لري، هغه هم د لاسه ورکړي، هغه د وجې نه مثبت چارج راغلی او دا اکسیجن هم د ده په ځای الکترون جوړه شریکوي. دا د دې اکسیجن او د هایدروجن په منځ کې یو الکترون جوړه یوازې اکسیجن ورکوي چې دوی اړیکه جوړه کړي. صحیح ده؟ نو اوس دغه قسم اړیکې ته بیا موږ څه شی یو، دې ته موږ کوارډینیټي یا کوارډینیټي اړیکه یو، کوارډینیټ کوولنت باند دې ته موږ یو، کوارډینیشن اړیکه دې ته موږ یو. نو موږ که دا بیا وګورو نو موږ سره بیا داسې چې هایدروجن او دلته موږ سره اکسیجن دی، دلته موږ سره هایدروجن دی، صحیح ده؟ او دا هایدروجن به زه چې دا کوم ما سره الکترون جوړه نه لري دا به زه دلته ولیکم. صحیح ده؟ او دا الکترون که موږ واخلو نو الکترون جوړه دلته او دا هغه الکترون جوړه ده چې دا په دې دواړو کې استعمال کړې ده. نو اوس که موږ واخلو نو دوم خپل پوره کړل، د هایدروجن خپل وبخښئ د هایدروجن خپلته نشته، صحیح ده؟ دوم خپل دوه الکترون پوره کړل، دوم خپل دوه الکترون پوره کړل. او اکسیجن که موږ واخلو اکسیجن، نو اکسیجن هم خپل اته الکترونو چې دي هغه پوره کړي دي. صحیح ده؟ نو موږ داسې کولی شو داسې وښیو چې اکسیجن خپل آزاد الکترون جوړه ورکړي چاته، هایدروجن ته، دلته هم هایدروجن اړیکه ده، دلته هم هایدروجن اړیکه ده او د باندې به اوس کوم چارج راشي، موږ سره مثبت چارج راشي.
کله چې کوارډینیټي اړیکه جوړه شي نو بیا موږ دا کوولانسي اړیکې سره هېڅ توپیر د دې کولی نه شو. یعنې دې ترمنځ بیا بانډونه موږ شوی چې دا کوم هایدروجن موږ سره و چې هغه الکتران یې نه درلودلو موږ ورته ورکړي وو. صحیح ده. نو همدارنګې که موږ اټامیک اربیټال دغه وله واخلو، صحیح ده، نو موږ سره اکسیجن باندې د ازاده الکترانو جوړې لري. صحیح ده. دا اکسیجن دی او دا موږ سره هایدروجن د سره وصل دی او دې سره هم هایدروجن وصل دی. صحیح ده. دا هم هایدروجن دی او دا هم هایدروجن دی. دا موږ سره لون پیر دی چې دی اکسیجن موږ سره لون پیر لري، دوه لون پیر لري. او موږ سره بل هایدروجن دی، مثال په توګه دا هایدروجن چې هغه موږ سره هېڅ شی هم نه لري، د باندې مثبت چارج دی یوازې. نو په دې دوو کې دا څه کېږي چې دا خپل منځ کې دوی ترمنځ تداخل کېږي. چې کېږي موږ سره تداخل کېږي. نو موږ سره دغه اربیټال دی چې موږ سره ازاد الکترانو جوړه لري، لون پیر لري، دا لون پیر لري او دا بانډډ پیر شوس. دلته هم هایدروجن ونښتو، دلته هم هایدروجن ونښتو او دلته هم هایدروجن ونښتو. دا هم هایدروجن شو، دا هم هایدروجن شو، دا هم هایدروجن شو او د باندې چارج چې دی هغه راغی چې موږ سره مثبت. نو کوارډینیشن اړیکه کې کوارډینیشن اړیکه کې موږ سره اشتراکي اړیکه ده چې په هغې کې الکترانو جوړه یوازې د یو اتوم څخه ورکول کېږي او بل اتوم الکتران شریکولو کې برخه نه اخلي. څوک چې الکتران جوړه ورکوي هغې ته ډونر وایي، څوک چې الکتران اخلي هغې ته اکسپټور وایي. او بل څوک چې الکتران ورکوي نو هغې ته موږ لیویس قلوي، او څوک چې الکتران اخلي هغه ته موږ لیویس تیزاب یو. نو دا لیویس قلوي شو، لیویس ساینسدان نوم دی، لیویس قلوي، ځکه چې دا الکتران جوړه ورکوي اوبه او هایدروجن مثبت الکتران جوړه اخلي، نو دې ته به موږ څه یو لیویس تیزاب یو. دې ته موږ H3O پازیټیو ته H3O پازیټیو ته موږ هایدرونیم آین یو، هایدرونیم آیون موږ ورته یو، او اکسونیم آین هم ورته ویل کېږي، اکسونیم اکسیجن باندې مثبت اکسونیم. همدارنګې مثال په توګه مس دی او دې نه اوبو مالیکول چاپېریږي. صحیح ده. اوبو مالیکول چاپېریږي او موږ سره پیچلي مرکبات جوړوي نو دغه د ځینې فلزاتو یا ډېرو مالګو حل کېدل دا اصل کې د کوارډینیټي اړیکو په نتیجه کې منځته راځي. صحیح ده. د فلزونو آیونونه په اوبو کې حلیږي، د مرکبات په اوبو کې حلیږي. زیاتره دا موږ سره د کوارډینیشن اړیکو په نتیجه کې منځته راځي. نو اوبه موږ سره دلته الکتران ورکوي، دا دونر دی او مس چې دا ایسپټر دی. او موږ ویل چې دونر باید ازاد الکترانو جوړه ولري او ایسپټر باید خالي اوربیټال ولري. زیاتره نو مس چې دی موږ سره هغه خالي اوربیټال لري، اوبه موږ سره هغه ازاد الکترانو جوړې لري. نو اوبه الکتران ورکوي
اوبو کې اکسیجن چې د الکترون جوړه ورکوي او مس چې د الکترون جوړه اخلي. نو دې ته بیا موږ لیویس قلوي او څوک چې الکترون جوړه اخلي هغه ته موږ لیویس تیزابي. نو کله چې موږ سره کرسټلونو شبکې ماتېږي هغه وخت کې باید انرژي مصرف شي او کله چې بیرته د اوبو مالیکیول یا د محلل مالیکول نه د آینو سره یو ځای کېږي نو دې وخت کې نوې اړیکې جوړېږي نو موږ سره انرژي څه کېږي انرژي ازادېږي. نو که چېرته دا وروستنی د هایډریشن انرژي ورته یو چې دا کرسټل کله په اوبو کې حلیږي یا د آیون څخه ګیر چاپېره وبخئ آیون څخه ګیر چاپېره موږ سره اوبو مالیکیول یو ځای کېږي کوارډینیشن اړیکه جوړوي او دې وخت کې تودوخه ډېره پیدا کېږي. نو که دا تودوخه ډېره پیدا کېږي نو ما سره به مرکب په اوبو کې حلیږي او که دغه تودوخه موږ سره کمه پیدا کېده هایډریشن انرژي ورته وایي یا دغه کوارډینیشن اړیکه د فلز او د اوبو ترمنځ نه جوړېده تودوخه کمه پیدا کېده نو بیا به موږ سره مرکب په اوبو کې نه حلیږي. بل مثال د هغوی چې دی موږ سره د امونیا دی. نو که موږ امونیا واخلو امونیا موږ سره امونیا یو هایدروجن او نایتروجن موږ سره یو آزاد الکترون جوړم لري. صحیح ده ځکه نایتروجن پنځم ګروپ کې دی. نایتروجن کوم ګروپ کې دی پنځم کې. نو 3 الکترون خو شریک کړي دي یو الکترون جوړو سره پاتې ده او دې سره یو بل یو اچ مثبت یو ځای شي دا خپل الکترون جوړه دې ته ورکوي. ما سره جوړی شي امونیم جوړی امونیم. صحیح ده او دا موږ داسې لیکلی شو چې نایتروجن هایدروجن او دلته الکترون جوړه چې دا څوک یې اخلي هغه طرف ته به وړکې غوندې غشی بوځو او دې ټول دغه باندې به ما سره کم چارج راشي مثبت چارج راشي. همدارنګې د امونیا بل مثال موږ د المونیم فلوراید سره اخیستی شو. هایدروجن او موږ سره دا آزاد الکترون جوړه لري او المونیم فلوراید چې دی دا تش اربیټال لري. المونیم موږ سره تش اربیټال لري ځکه دریم ګروپ کې دی نو 3 الکترون یې په اشتراکي اړیکه کې مصرف کړي خالي اربیټال لري نو دا خپل الکترون جوړه دی المونیم ته ورکوي. صحیح ده خپل الکترون جوړه المونیم ته ورکوي نو موږ سره داسې غشی وبوځو المونیم خواته دلته هم فلوراید فلورین او هایدروجن دې ته بیا موږ اډکټ یو دې ته موږ څه یو اډکټ. نایتروجن الکترون جوړه ورکوي او المونیم چې دی نایتروجن المونیم په منځ کې دا الکترون جوړه شي کېږي موږ سره شریک کېږي. کوارډینیشن اړیکه موږ په وړوکي غشي باندې ښیو. صحیح ده چې د ډونر خوا نه د ډونر نه ایسپټر خوا ته د ډونر نه شروع او د اکسپتور په خوا کې دونار نه شروع اکسپتور خوا ته جهت